کلاسیک ډیزاین موټر هم راپسې راغی. ښه فکر کوم د ظاهرشاه د وخت وي. غوربندیان سخته ډېرې غواوې هم لري. ډېر ښایسته چمنی دی. دا کري وای په ټکټرانو یې خپله کري ما. دا د سیاګرد ولسوالۍ بازار دی. دا د غوربند پنیر دی. دا د دې د غوربند دی. شوله ډېره مشهوره ده. هو شولای غوربندی. او قلعه را می‌بینید؟ شوله غوربندی از اون سرچشمه. اعظمی جان. کدام رئیس جمهور مهمان کرد در شوره غوربندی نمیشه. خب کدام رئیس جمهور بود یاد نداری؟ فراموش. بالاخره راورسېدو درې غوربند ته. واوښتمه کار شریفه 50 مې هم نسو مصرف په خپله راواوښتلمه. هغه زموږ د اخري لوکس زموږ ده. د درې غوربند څخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا مو هم اختر په خیر. نو له پروانه راووتو پل مټک باندې چې مو خدای پاماني سره وکړه راغلي یو درې غوربند. نو نن ورځ په درې غوربند کې تېروو. زما هم دا اولنی وار دی چې درې غوربند ته راځمه. نو واقعیت هم چې ډېر ښایسته دره ده. تکه شنه ده، اوبه یې پرېمانه دي، ښایسته ښایسته غرونه لري، ښایسته ښایسته کورونه لري. ډېر ښایسته ځای دی. نو نن به ورځ له خیره سره په درې غوربند کې تېره کړو. داسې ورته وګورئ، اوبو ته وګورئ، غرو ته وګورئ، شینګیا ته وګورئ. ډېر ښایسته ځای دی. نو له خیره سره څه کوو؟ حرکت کوو. له خیره سره راځئ مخ ته ځو. دا درې غوربند هغه اول سر دی. موټر ته وګورئ څونه ټیټ ماډل موټر دی پخوانی. تږي شو زموږ شاته سیټ والا ډېر تږی شو. علي جانه تږی شوې. شني شني بازارونه دي په دا درې غوربند کې. داسې ورته وګورئ. ما فکر نه کوم چې غوربند دره دې هم دونه پراخه مځکه ولري. ډېر خوندوره ساحه لري. ورته وګورئ. کلاسیک ډیزاین موټر هم راپسې راغی. ښه فکر کوم د ظاهرشاه د وخت وي. الټراوایډ ښایسته موټر دی. ولا دره بیا ښکاره سوله. ډېره خوندوره. دا غوربندیان سخته ډېرې غواوې هم لري. ورته وګورئ داسې. او غواوې یې ډېرې ډنګرې دي. ښه بیخي ډنګرې غواوې دي. دا وایي هغه هلک څه پوښتنه وکړه. وایي دا موږ خپله کرو ده. د دې مال لپاره کري ده. د غواوو د پسو د دې شیانو لپاره بیا هغه ورې لکوي. ډېر ښایسته ځای دی. ولا ډېر ښایسته چمنی دی. دا کري وای په ټکټرانو یې خپله کري. ما فکر کوئ چې دا داسې طبیعي چمنی دی، خو یا هغسې نه دی. نو دغه نه زیات چمنی هم دی. او دا غواوې دونه خوراک هم کوي بیا هم ډنګرې دي. نو نه پوهېږم چې څنګه حساب دی. نو ځو به له خیره سره راځئ. دا د سیاګرد ولسوالۍ بازار دی. ښه بازار دی. داسې ورته وګورئ. کوچنی کلیوال بازار دی. شیان بیان راښودو ته د خوراک د غرمې لپاره. کلیوال بازار دی سیاګرد ولسوالۍ. غوښې مو ډېرې خوړلې دي. نو اوس وخت ده نن د مکرونۍ دی.
مکروني وایي خور غاښونه مو بیخي خوږېږي. او د اختر راسې د ډېرو غوښو په خدای مریضان کړو. په تېر ولاړ کې مې درته وویله چې زکام مې مستونه یې وو ټول شیان مې خوږېږي. تر اوسه پورې صحیح نه یم، صحیح احساس نه کوم، نارمل سوی نه یم. نو نن مې وویل چې داسې ساده شی به وخورو. د دې سره خو مستې یا چکیده ډېره مهمه ده. صحیح دی، بس چکیده ورسره راواخلئ صحیح دی. دا د غوربند پنیر دی. دا د دې څه د غوربند دی؟ غوربند پنیر دی. نو سهار ټایم صحیح خوند کوي. د غوربند خو نه شوله ډېره مشهوره ده. هو شولای غوربندی. اصل شوله غوربندی اون از اونجا سرچشمه گرفته بک من شما. کجا؟ این طرف موتر یا راته وایه د دغه ځای سره د سرچینه چې د شولې ده هغه له کومه ځای؟ اون قلا را میبینی؟ این طرف یا این طرف یا؟ اون قلا که مال قلعه کونه. باش ما اینجا شوله بگیریم. غوربندی از اونو سرچشمه از همینجا دغه ځای سره د شولای غوربندی له دغه کلا سره دی وایي سرچینه. باز کدام رئیس جمهور هم مهمان کرد در شوری غوربندی دونیشم. خب کدام رئیس جمهور بود یاد نداری؟ فراموش. از اون وقت باز مشهور شد نه؟ سه نفرای کلام. تشکر از معلوماتتان. خیر ببین زنده باش. موږ هم اورېدلي وو د غوربند د شولې. اوس مې پوښتنه ځینې وکړل وایي هغه ځای چې مې کلا در وښووله هغه به سرچینه ده د غوربند د شولې. موږ د شناخته نه لرو په غوربند کې چې هغه غوربندي شوله مو ټېسټ کړې وای څنګه ډېر مشهوره ده. بالاخره راورسېدو دری غوربند ته. دری غوربند خو نه له سره دری غوربند و خو داسې دی چې دا زموږ د ناستې ځای چې دی هغه دغه ځای مو انتخاب کړئ. شاوخوا ورته وګورئ داسې ښایسته اوبه دي چې بیخي خوند کوي. ښه بیخي ښایسته ځای دی ماشاءالله. چیرې به کښېنو کوم ځای انتخابوو؟ بل طرف ته اوړو؟ بل طرف ته څنګه اوړې؟ ځان به فلم دی نو بله کم خو نه کېږي. موږ کښېنو یو ځای انتخابوو د ناستې ډوډۍ پلان مو نیولی دی. غرمه څو بجې دي اوس؟ اوس دي پاو کم 11. په دغه ځای باندې تاکېږم اوړم بلې خواته. نو تاسې راته ګورئ. بسم الله کومه. دا ځای خو به ډېر نه وي. اوی 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 بسم الله. او ډېر یخې اوبه دي. اوف 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 اوف. ها کوم ځای کې واوړې؟ ته پر کومه خوا اوړې؟ ته وارې خو رفتار به وګورې که رفتار د پنځوسي خو صحیح دی. نو زه به هغه خوا ته واوړم صحیح دی. دا ځای یو څه ډېرې دي هغه خوا ته به واوړم صحیح خبره. پر دغه ساحه به واوړم. نور خچندانې په کیسه کې نه یم خو داسې دی چې په جیب کې مې شیان دي چې وا مې نه خلي. ته ورته وګوره تر دغه ځایه اوبه دي بیا هاخوا ته واوښتله. ډېر یخې دي ډېرې اصلا. ښه نور دونه خبره نشته. واوښتمه کار شریف په 50 مې هم نسو مصرف په خپله را واوښتلمه. ته وګورئ پر دغه ځای به کښېنو ډوډۍ به خورو. هاخوا ته بله پاټۍ هم ناسته ده. هاخوا ته بل هم پسې کښېنستله. خلک ډېری دي دې خوا ته نور پسې کښېنستل. موټر مو هغه دی چې ودروئ. ډوډۍ امادګي شروع ده. ډوډۍ دا قابونه چې دا ډبرې مې کې ایښي دي. ښه سره کوم ښایسته منظره ده. بس هغه دي کشران اخته دي کار کوي. موږ دلته ورته ناست یو دا سایې ته. نو کور یې ودان کشران خو ښوي په میله کې. دغه ځای ته راورسېدی زموږ د دې وضعیتونه. ته اوس د دې خپل دیګه راځې که نه یې راځې؟ بالکل راځې. ته وګوره اوبو ته یې بیا ونه وایه چې مقصد دی یې نسو را ما درته ونه ویل چې ما دا خورینېږي. خورین خو نو بخار خو په اوله ورځ کوې نو دا هم داسې دی داسې دی. خپل بخار مال لاندې دې څه شي واچول؟ لاندې مستې واچولې پر سر دې مکروني ور واچول. مثلا الوا دې پر سر ور واچول. راځه دا بیا څه دي؟ والله که ډوډۍ نه وي پخه موږ ورته پاخه کوو. دا د اوبو غاړه ده چې بیا ونه وایه چې داسې ځای هم ډوډۍ نه ده خوړلې. کوچنیان هم لري.
لندېږي بله پاټۍ راله هغه لندېږي هلته یې بیخي نور یې بیخي خیمه یا ټینټ وواله بله فکر کوم چې هغه کوي شپه کوي یا تر ډېره وخته پاتې دې خواته په بله پاټۍ راله اوس تازه نو ځای دې خواته لمر شو لمر دې خواته راغی دغه دی وینې دیګ برابرېږي مالک اوس څه شي ور واچو دا سلاته وطني سلات یې ور واچوئ غږ مه راغی وطني سلات یې ور واچوئ بس هغه زموږ هغه اخري لوکس زموږ ده زموږ د نن ورځې اوس ما ته نظر راکړئ خوندور دي که نه دي ته څه پکښې واغېسته کېمه اوس مو خوند نه خوري بادرنګ خوندور کاچو خوري هغه به ډوډۍ نه خوري عموما نه خوړل کېږي نو الحمدلله مکروني مې نوشیجان کړله ښه راغلم دې خواته یو باغ دی بیا در ووینم زردالو خو وینئ دغه دی داسې در باندې ووینم سم خوندور زردالو دغه دې ورته وګورئ څنګه زردالو دي پاخه یې ځینې ایسته کړي دي دغه یې پرېږدي داسې ورته وګورئ دې زردالو ته ته یې وګورئ بیخي غټ دانه دی دلته نو دا ویډیو کې صحیح نه معلومېږي ډېر خوندور زردالو دي خدای دې مې مات کړي دا یو دانه به ځینې راوشکومه که څوک رالی بیا به اجازه ځینې واخلم